خپل ځان نه دی هر څه الله ته حواله کړه زه نه د شر د چا نه ځان خلاصوی شم نه د انس نه د جن نه د الله تعالی په توفیق باندې به وي او چې خدای پاک ته د ځان وسپارو نو شیطان هم تر لرې شي وتنهى عنه شیطان تر لرې شي نو دا سفر د انسان بې خطره دی کور نه چې وځي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله ګورې یو د دعاو په حیثیت باندې د یو د ذکر پرون هم چا پوښتنه وکړه ذکر به د شیخ د اجازې نه بغیر څوک نه کوي د دعا په حیثیت باندې کلمات که شیخ اجازه وکړي ډېره ښه که نه وه هغه کړی شي که د شیخ اجازه نه یم خو دعا د دعا په حیثیت باندې د حفاظت د نفس په حیثیت باندې نو دا لنډه دعا د سړی کړی شي چې سړی په سفر باندې وځي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله باب منه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن عامر الشعبي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم انا نعوذ بك من ان نزل او نضل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا هذا حديث حسن صحيح باب ما يقول إذا دخل السوق وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أسهل بن سنان قال حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة هذا حديث غريب وقد روى عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث نحوه وبه قال حدثنا بذلك أحمد بن عبد الزبير قال حدثنا حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي جده رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة څوک چې بازار ته ننوت په بازار کې دغه کلمه شریفه وویله دا څومره کلمه ده څلورمه تبلیغ کې مو وخت لګولی ده که نه لا اله الا الله دا کلمه شریفه لنډ الفاظ دي دی وویلې خدای پاک لس لکه نیکي ورته لیکي لس لکه درجې ورته پورته کوي لس لکه صغیره ګناوې معاف کوي په دغه یو ور کلمه شریفه ویلو دومره ډیر ثواب رب کریم څنګه ورکوي وایي بازار ځای د سلطنت د شیطان او د جنودو د شیطان ده بازار کې خلک د دنیا په کاروبار لګیایي نو دومره ګرم شي چې الله یې ویر شي د غفلت ځای ده ته چې په دغه ځای کې مجاهده وکړې مقابله وکړې تا چې دغه کلمه شریفه وویلې دغه کلمې شریفه په ویلو باندې شکست ورځي شیطان او جنودو د شیطان ته غټ جهاد دی وکړه د شیطان او د جنودو د شیطان سره نو ځکه الله تعالی په کم ذکر ډیر لوی ثواب اصل کې مخکې موږ تاسو ویلي وو چې دا مجاهده هلته ډیر ثواب لري چې چیرې د وس د نفس کپو نفس راشي چې په ګناه بار شو ګناه نه ځان وساتي نو ثواب ډیر ده چې تر اوسه پورې شراب لیدلی نه دي نو چې کلم خود نه دي په دغه خود خدای پاک ثواب راکوي چې عقیده یې د حرمت لرو خو د عمل د ترک ثواب راکوي موږ ته ترک ثواب خو به هلته وي چې په پیښ شو بیا یې پرېږدو نو دغه د بازار چې ده وای ځای د شیطان ده د غفلت ده د دنیا د کاروبار ده چې په دغه وخت کې تا مجاهده وکړه او دا کلمه شریفه دی واري ویل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نو لس لك نیکی خدای نعمت درکې باب ما جاء ما يقول العبد اذا مرض وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن ابي اسحاق عن الاول ابي مسلم قال اشهد على ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما انهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وأنا وحدي
وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. فكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذا حديث حسن وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما نحو هذا الحديث بمعناه ولم يرفعه شعبة. وبه قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا. دا چې دغه کلمات څوک وایي د هر یوې جملې تصدیق الله تعالی کوي. لنډ اصل دا ده. خو که مرض په وخت کې وایي د جهنم د اور نه سړی الله تعالی په ساتي، ځکه عقیده د توحید شوه. د توحید په عقیده چې مړ شي ځای چیرې ده؟ ځای جنت ده. آخر وخت د الله تعالی په وحدانیت او د هغه په هغه صفاتو مبارکو باندې اقرار ده، نو سړی د ایمان لاړ. باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مزين قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن دينار المولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عفي من ذلك البلاء كائنا ما كان مع جاء. هذا حديث غريب وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعمرو بن دينار قال ما رأى الزبير والشيخ البصري وليس بالقوي في الحديث وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عمر. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إذا رأى صاحب بلاء يتعوض يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. وبه قال حدثنا أبو جعفر السمناني وغير واحد قال حدثنا وطارق بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. څوک چې د مصیبت زده وویني، په یو ابتلا کې یو شی وویني، بیا دی د خدای حمد په خپل حال ادا کړي. الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دغه مرض نه به خدای ټول عمر وساتي. خو صرف خبره محدثین دا وی، اوس یو ابتلا کې د انسان ولید، شل دا غریب ګوډ دا ړوند دا محتاج دا، ته روانې دی د ولیدو ایځان سره دا کلمات چې وی سوکه به وی چې دی وانه وړي، ځکه دا موجب د ازي ګرځي چې ګوره په دغه ما د حال نه د ځان په خلاصېدن باندې د خدای حمد ادا کړو، خو زه ډېر په لوی غم او مصیبت کې یم. خو سپی ولید په من دا خوړین پړین دا په یو سخت تکلیف باندې ده، بیا چې په زور وي پروا نشته. وای انسان او غیر انسان کې هر شی چې ولید په ابتلا کې دا خبره مختص په انسان پورې نه ده. سپی دی ولید په من د ګرمۍ په موسم کې ډېر په بد حالي، تا د خدای پاک شکر ادا کړو چې زه یې د داسې مرض نه خلاص کړی، الله به دې تر مرګه د هغه مرض نه بیا خلاصوي، چې په دغه نعمت یې شکر ادا کړو چې زه د دغه نه. خو انسان که ولیدو په یو ابتلا کې بیا به وایي دغه کلمات حمد سوکه وي، په ده به یې نه اوري، او که حیوان و که په زور وي هم پروا نشته. باب ما يقول إذا قام من مجلسه. وبه قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي واسمه أحمد بن عبد الله الحمداني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقول من مجلس ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي الباب عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذا حديث حسن صحيح غريب. مجلس کې چې سړی کښېني نو طبعا بې ځایه خبرې خنداوې داسې شیان په مابین کې راځي، نو بیا چې مجلس آخر شي، آخر د مجلس کې دا کلمات ویایي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. د دغه مجلس لغزشونه کویدن چې د دنه کوم تقصیرات شوي الله ټول ورته معاف کوي. که دغه الفاظ ویم دغه حکم ده، او که دا ویم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
د مجلس په اخر کې دا مجلس کې چې کوم تقصیرات سړي نه شوي دا کلمات چې وي خدای پاک دې دغه مجلس تقصیرات ورته معاف کړي. باب ما يقول عند الكرب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله الحليم الحكيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي علي عن هشام عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن المغيرة بن المخزومي المديني وغير واحد قالوا حدثنا ابي فديك عن ابراهيم بن الفضل عن المقري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اهمه الامر رفع راسه الى السماء فقال سبحان الله العظيم واذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. هذا حديث غريب. د مشکلاتو حل د الله سره ده. نو ته په غم کې په مشکل کې واقع شوې د الله ذکر وکړه. ګورې دعا صریح الفاظ نشته چې یو غم او په مصیبت کې واقع شي دعا وکړه لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. مشکل به د خدای پاک حل کړي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله به چې په یو غم او مشکل کې واقع شو اسمان طرف ته به سترګې پورته کړه سبحان الله العظیم دا کلمات مبارکه به ویلې. پاکي الله لره ده. هر غم هر مشکل یو نقص ته چې په موږ کې پیدا کیږي الله پاک ده نو الله مو پاکوي شي. او چې دعا کې به ډیره مبالغه کړه بیا به یا حی یا قیوم ویلې. یو قول دا ده چې اسم اعظم دا ده دا په دغه باندې مستقل ډیر اغاز شوی دی. موږ یو ختم ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث دا ورته مختوي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اول او اخر کې سلسل وارد درود په مابین کې 1500 وارده. اولم سلواری درود اخرم سلواری درود په د مابین کې 1500 واري چې دغه کلمات وي یا حي یا قیوم برحمتک استغیث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. د هر مشکل د حل لپاره وای خدای پاک مجرب پیدا کړی ده. باب ما جاء ما يقول اذا نزل منزلا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص عن قولة بنت الحكيم السليمية رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا حديث حسن غريب صحيح. وروى مالك بن انس هذا الحديث عن انه بلغه عن يعقوب بن الاشج وذكر هذا الحديث وروي عن ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج ويقول عن سعيد بن المسيب عن قولة رضي الله تعالى عنها وحديث ليس اصح من رواية ابن عجلان. شپې په یو ځای کې د شپه شوه د هغه ځای د حشراتو د درندګانو نه ډار د انسان سره موجود وي چې شپه تېرې نو ووایي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. خدای پاک په دغه ځای د حشراتو د درندګانو د هر چیز نه ساتي. ما بل ورځ درته ویلي چې 3 وارې سهار او 3 وارې ماښام چې دا وویلی شي او بسم الله الذي لا يضر ورسره ویل کېږي. هم د حفاتو دا خصوصا د شپې چې په یو ځای کې په سړی اړوي دا کلمات وي الله تعالی د ضرر نه ساتي. باب ما يقول إذا خرج مسافرا. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن العلي المقدمي قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخطعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعين ومد شعبة أصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآل اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمتك اللهم أزلنا الأرض وهبنا علينا السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب. وبه قال حدثنا سويد بن أسد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد نحوه بمعناه. هذا حديث حسن غريب من سعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحولي عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكابة المنقلب ومن الحول بعد الكون من دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. هذا حديث حسن وصحيح. ويروى الحول بعد الكون
أيضا ومعنى قوله الحر بعد الكون أو الكون وكلاهما له وجه ويقال إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام چې سفر باندې بدای ووت او موږ ته هم دغه حکم ده نو سړی به ځان الله ته سپاري خدای نه متعالی په دغه سفر کې مې ملګری شي په کور کې مې نائب شي په کور کې مې ته نائب شي خدای نه متعالی ته مې په خیر او په عافیت باندې بوځي او بیرته مې په خیر او په عافیت باندې راولي دا مځکه راته لنډه کې سفر راته اسانه کې خدای نه متعالی ته مې د تکلیف د سفرونه وساتي او د بدحالي د منقلب نه چې بیرته کور ته راځم په کور کې یو غم نه جوړ شوی مشکل نه جوړ شوی خو په یوه دعا کې ومن الحور بعد الکور ومن الحور بعد الكون دوه قسمه راغلي دي من الحور بعد الكور خدای دې متعالی ته مې وساتي من الحور د نقصان بعد الكور پس له زیادت نه یو په کاروبار کې ګټه شي بیرته تاوان خدای دې تاوان مې وساتي الله ته مې وساتي د فساد بعد صلاح نه چې زه سم یم د کور نه روان وم په تقوا او په دیانت کې وم داسې نه چې بیرته مې خدای دې متعالی د فساد په لوري راجع کړي د کفر نه مې بعد الایمان وساتي د عصیان مې بعد طاعت وساتي او چې کون چې کونم دا معنی چې حصول په حالت جمیله چې په ښه صفت باندې هم خدای پاک دغه نه بدلون مې وساتي چې صفات او اخلاق او عقاید مې بدل مکي. باب ما جاء ما يقول إذا رجع من سفره وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الربيع من البراء بن عازب يحدث عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا حديث حسن صحيح ولا أصل من هذا الحديث عن أبي سعيد البراء رضي الله تعالى عنه ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء ورواية شعبة الصحابي في البراء عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. باب منه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوزع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. هذا حديث حسن صحيح غريب. سفر نه بچ نبی علیہ السلام راوګرځېدو د الله حمد به ادا کوو خو عین حال کې دغه سفر پورې د آخرت سفر به سړي دستی باید په یاد وي آئبون د دغه سفر نه خو موږ راګرځېدونکي خو خدای پاک تائبون د ګناه نه هم راګرځېدونکي دستی به یې توبه مو یسته په سفر کې د سړي نه غلط نظرونه غلط سماع غلط مجلسونه دا شیان هم ډیر کیږي د دغه وجه نه چې راګرځېدو به د دغه سفر نه چې د ظاهره د سلامتیا په حال کې راوګرځېد نو خدای پاک د ګناهونو نه هم توبه د کوم تقصیرات مانه شوي دي هغه نه هم راوګرځي. باب ما جاء ما يقول إذا ودع الإنسان وبه قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله السلمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذه بيده فلا يدعو حتى يكون الرجل ويدعو يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. هذا حديث غريب من هذا الوجه قد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سعيد بن خثيم عن حضرة عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أن أذن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد الله. بل ورځ مو بخاري کې ویلې چې سړی په سفر دي صلحاو د وخت دی ورځي او خدای په معنی دی پاره هغه دی بیا په دغه کلماتو دعا ورته کی چې خدای پاک په دا سفر کې د بدحالۍ نه وساتي دین امانات اهل د ټول ز الله تسپارم چې خدای نعمت تعالی حفاظت وکړي. باب منه وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد سفرا فزوجني. قال زودك الله التقوى. قال زدني قال غفر ذنبك. قال زدني بأبي أنت وأمي. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا حديث حسن غريب. سفر زم ته د سفر توخه راکا سرمایه راکا سرمایه روپۍ نه تر غواړي خوراک نه تر غواړي د انبیا علیهم السلام نه په سفر د پاره چې دعا تر غواړي هغه ورته خدای د تقوا نصیب کړه دی ورته څه نور توخه راکا الله دې ګناه معاف کړه امام مور پلار دې تا قرباني څه نور دعا راته وکړه الله تعالی دې چې چیرې خیر وي الله دې تا ته پیدا کړي. دا لکه یو نوع مخکې مو چې ویلې تودیع دپاره ورځي دا د لیارې سفر ذخیره شوه چې د نیکو خلکو دعا یې وګټله د هغه دعا په برکت پې خدای د مشکلاتو نه ساتي.
باب منه. وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال اخبرني اسامه زيد عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد ان اسافر فاوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما أن ولى الرجل قال اللهم أتوي له البعد وهون عليه السفر. هذا حديث حسن. باب ما ذكر في دعوة المسافر. وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الحجاج بن صوف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد نحوه وزاد فيه مستجابات لا شك فيهن. هذا حديث حسن. وابو جعفر هو الذي روى عنه يحيى بن ابي كثير يقال له ابو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه. د دعاو د قبولي بعض اوقات وي بعض اشخاص دعاوي کې قبليږي د دغه درې ډلو دعاوي کې قبليږي. یو د مظلوم دعا ښه قبليږي، بل د مسافر دعا ښه قبليږي، بل د پلار خیرا خدای مو دې وساتي د تکلیف د وجه نه چې مور اولاد تکلیف ورکوي خیرا یې ښه قبليږي. دعا یې قبليږي خو خیرا یې ډېره زر قبليږي. ولې وایي خیرا مور پلار تر څو نه کوي چې زړه یې ډېر نه آزار شوی، چې زړه یې آزار شي دی مظلوم شي نو بیا هلته خیرا کوي او د مظلوم خیرا قبليږي. د مسافر دعا ښه قبليږي، دا عاجز د تا نصرت ورسره وکړو خدای پاکې دعا قبلي. د مظلوم عاجز د تا نصرت ورسره وکړو الله تعالی دعا قبلي. والدین هم وایي چې مظلوم شي نو عاجز شي، چې عاجز شي د زړه نه دعا چې وشي بیا کې بیا ذاتي اثر وي.